که ته چېرته فکر کوې چې واحد انسان ته یې چې دومره غم او درد او تشویش لري نو ته غلط یې، ځکه چې قرآن وایي لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الانسان فی کبد، چې موږ انسانان جوړ کړي دي په درد کې، په تکلیف کې، په وزن باندې. دوی باندې یو غټ وزن پروت دی. دوباره بیا دا ذکر نه کې چې دا بل سړی څومره ارامه ژوند لري، څومره مال او څومره، یعنې دا داسې ژوند لري چې پوښتنه مه کوه. یو ورځ ما ته خپل خپلوان وویل چې تا خو مزې وکړې، ویل ته چې کله زما ځای ته راغلې لکه ماشوم به وجاړې، ځکه خبر نه یې چې څومره تکلیفونه زحمتونه زه لرم. یعنې دا د انسان یو تعریف دی چې تکلیف کې به ژوند کوي. دا قرآن وایي. خور به په دې تشویش کې وي چې زما باندې بیولوژي ساعت را روان دی، اوس 10 کلنه شومه، خاوند نه پیدا کېږي، مېړه نشته دی، زړېږم. ورور به په بل تشویش کې وي، هغه ته به رزق معلوم دی، چا به اولاد مریض وي. لیکن هر یو انسان په تشویش، په درد او په غم کې ژوند کوي، ځکه دا تعریف د دنیا دی. او داسې هم نه دی دا کوم تشویشونه دردونه چې موږ لرو د ده موږ برداشت نشو کولی. موږ هغه تشویش موږ ته الله راکړی کوم چې برداشت کولی شو، ځکه قرآن بیا وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چې الله سبحانه وتعالی هیڅ کله په یو نفس باندې وزن یا بوج تکلیف نه اچوي کوم چې هغه اوچتولی نشي. زه اکثرونه ګورم د خپل ژوند نه ډېر شکایت کوي، خورګان خپل ژوند نه شکایت کوي او فکر کوي چې دا کوم احمد او محمود په سوشل میډیا کې، فیسبوک کې، انسټاګرام کې عکس واچو، موټر سره، بایسکل سره، موټر سایکل سره، تعمیر سره، نوې کالیو سره، دا بهترین ژوند کوي. نه حتی فرعون قرآن وایي چې په ډار کې ژوند کو. نو دوباره خپل ژوند باندې مایوسه کېدل، دوباره په خپل ژوند باندې ویل چې فقط زه الله لیدلی یم، دا زه ولې حق نه لرم ښه ژوند وکړم. الله ته دې دپاره دا تشویش درکړی دی، درد درکړی چې تا ته ووایي چې دا دنیا فانی ده، دا دنیا دروغ ده، پام کوه چې آخرت دې هیر نه کړي. دا دې دپاره درکړی دی، بلکې معنا نه لري. او چې کله هم الله درد درکوي، د دې دا معنا نه چې الله تا نه نفرت کوي. چې کله هم ته یو قالین راواخلې او لښته ورته ونیسې سنډې، دا دې معنا ته قالین ته زجر ورکوي، یا دې معنا قالین ته ګرد وباسي. نو کوم تشویش او غم چې ته لرې، دا دې دپاره دی چې د دنیا محبت ځان نه لرې کړي. او پوه دا ټول یو امتحان دی. او د باندې هم پوښي دغه تشویش ته چې کوم لري، دا نه شي اوچتولی، نه شي اوچتولی شي. لږ ځان تکړه او صبر ولره، او انشاءالله آخرت کې به تا ته د هر یو تشویش او غم او سختي دپاره یو عظیم اجر وي او خوشحالي به یو بل څه باندې وي. في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني مني يظن الناس